علیکم ورحمت الله محترم ډاکټر صاحبانو په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې به تاسو در وښیم ته څنګه کولی شئ د افغان مید پریپ پرو اپلیکیشن په فور یو برخه کې خپل یو پوسټ وکړئ. په دا برخه کې تاسو مختلف پوسټونه وینئ، هغه پوسټونه چې د اپلیکیشن د خوا شوي دي یا هم د نورو ډاکټر صاحبانو د خوا څخه دي، دلته تاسو ټول هغه لیدای شئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې خپل پوسټ هم وکړئ. د دې لپاره چې تاسو پوسټ وکړئ اول باید تاسو لوګین واوسئ، او کله چې لوګین یاست نو په دغه پلس علامه باندې کلیک وکړئ. نو که چېرته تاسو مخکې پوسټونه کړي دلته راځي، او کوم نه یې کړي تاسو کولی شئ نوی پوسټ دلته ترتیب کړئ. نو همدارنګه د پوسټ د جوړولو طریقه داسې ده چې دلته به یو ټایټل ورکړئ، مکزیمم 100 کرکټر راځي. مثلا زه لیکم چې سوال لیکم، مثلا how can I سوال مې ولیکئ. زه کولی شم په ټایټل کې دلته نور ډسکرپشن ورکړم. نو تاسو کولی شئ دلته هر څه ډسکرپشن چې غواړئ هغه ورکړئ. د هغه څخه علاوه تاسو کولی شئ دلته عکس، ویډیو، اډیو، پی ډي اف او یا هم بل څه ورسره اټچ کړئ. نو چې هر څه مو غوښتل هغه ورسره اټچوای شئ. او دغه څخه بعد زموږ پوسټ به څنګه معلوم شي دلته راته ښکاره کېږي. نو زموږ پوسټ به فعلا دا رقم وي. موږ کولی شو چې بګراونډ رنګ ور واړو، هر رنګ چې ستاسو خوښ دا ورته انتخابوای شئ. د ټایټل سایز کموای او ډیروای شئ. همدارنګه دا باډي چې دی یا ډسکرپشن چې دی دا باید څونه سایز ولري دا ورته ډیروای شئ. البته دغه اپشنونه پریمیوم یوزرانو ته فعاله دي. که چېرته تاسو پریمیوم سبسکرپشن نه لرئ دا اپشن نشته، مګر باقي پوسټ کولی شئ. په پوسټ کولو کې هم موږ کولی شو چې یو ساحه بولډ، ایټالیک او هیډر برخه هم پکې انتخاب کړو. نو چې کله مو پوسټ ترتیب کړئ په سبمیټ پوسټ باندې کلیک کوئ، په دې سره به ستاسو پوسټ و ریویو ته راسي. نو دا پلان اویلیبل نه دی، یعنی پبلیک نه دی، خو پینډینګ اپروول پینډینګ کې دی. معنا چې دا زموږ د خوا باید وکتل شي تر څو چې دی پبلیک ته اویلیبل شي. موږ د ستاسو پوسټ ګورو، کله چې موږ اپروف کړئ بیا به تاسو خپل پوسټ په عمومي صفحه هم ووینئ، او نور ډاکټر صاحبان هم کولی شي چې پوسټونه وویني. مثلا دلته مختلف پوسټونه شته چې د مختلف ډاکټر صاحبانو د خوا څخه شوي دي، او هغه پوسټونه چې هغه مثلا په ځان کې یو خاص فایل ولري، مثلا میډیا ولري، لکه دا پوسټ چې په ځان کې پی ډي اف فایل لري، هغه فایل هم شته. هغه فایل هم دلته تاسو دلته کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ او هغه فایل وګورئ. تاسو هم کولی شئ داسې میډیا ډاکومنټونه خپل د پوسټ سره یو ځای کړي. مثلا زه دا اوپن کوم، عملا موږ ته دا د تخصص نوی ریفرنس دی، دا موږ کولی شو چې کړو راخلاص کړو. نو په دې شکل باندې ډاکټر صاحبان تاسو کولی شئ چې هر څه وغواړئ په اپلیکیشن کې نشروای شئ، د نور ډاکټر صاحبانو پرې رسوای شئ. کوم موضوعات چې تاسو لرئ یا سوال لرئ یا یو موضوع غواړئ چې د نور ډاکټر صاحبانو پرې ورسوي، هغه هم دلته تاسو کولی شئ پوسټ کړئ. همدارنګه خلک کولی شي ستاسو پوسټونو ته لایک درکړي، همدارنګه کمنټونه درکړي. مثلا دا پوسټونه دي کمنټونه ورباندې شوي دي، نو دا هر څه ورباندې راځي. نو کوښښ وکړئ ډاکټر صاحبان چې هر څه لرئ خپل په ذهن کې در نور ډاکټر صاحبانو پرې هم ورسوئ او په افغان مید پریپ پرو اپلیکیشن کې پوسټ کړئ. ډېره مننه.